په ټیم ورک کې 1+1 2 نه جوړیږي بلکې 1 او 1 چې یوځای شي نو 11 جوړیږي. دا ټیم ورک فائدہ ده په اسانه الفاظو نو دلته موږ په دې باندې عمل کړی او دا ډېر ضروري دی چې ټیم ورک کې نو ملګري مضبوطي ټول راغونډوي او کار مخکې شي. نن دې ټیم ورک تاسو ځاړه ملګري ټول راغونډ کړي بلکې د هر مشن لپاره دا ټیم ورک ډېر ضروري دی او دا دومره ضروري دی څنګه چې زموږ د تګ لپاره خپې ضروري دي، زموږ د کار لپاره لاس ضروري دی، زموږ د خبرو لپاره ژبه ضروري ده. دغه شان د دین او د اسلامي تحریک لپاره تنظیم او ټیم ورک ډېر ضروري دی. که ته وایې چې زه څه چینج راولم او زه چې اصلاح غوره کړم دا قرآن خلکو ته ورسوم دا د ټیم ورک نه بغیر نه کېږي. او چې کله دا خلک یو بل سره یو ځای شوي او دوی ټیم جوړ کړو یو بهترین دیوال جوړ شي عمارت جوړ شي. داسې یو قطرې نه سیلاب نه راځي، کله چې ډېرې قطرې یوځای شي نو سیلاب راشي. انقلاب که ته غواړې او بدلون غواړې نو هغه دقسې فکري اصلاح وکړې. زه ټیک شوم زه به دې هم ټیک کوم، دې به وایي زه به دا بل هم ټیک کوم، هغه به وایي زه به دا بل هم ټیک کوم. داسې یو بل ته لاس ورکړو بیا دا کار مخکې ځي.